نه پکې ورځ بې خطرې ده او نه شپه لالیا نه پکې ورځ بې خطرې ده او نه شپه لالیا څه درته وکړمه د وران وطن قصه لالیا څه درته وکړمه د وران وطن قصه لالیا نه پکې ورځ بې خطرې ده او نه شپه لالیا د دې ولس نه مې امید د انقلاب ختم دی او د دې ولس نه مې امید د انقلاب ختم دی د دې ولس نه مې امید د انقلاب ختم دی سره د واړو تکبیرونو ترې وځلالیا سره د واړو تکبیرونو ترې وځلالیا څه درته وکړمه د وران وطن قصه لالیا نه پکې ورځ بې خطرې ده او نه شپه لالیا منیر شاکره تا د خپلې برخې کار وکړو خو منیر شاکره تا د خپلې برخې کار وکړو خو منیر شاکره او تا د خپلې برخې کار وکړو خو ما پټه په ویښ نه کړه تا په کلمه لالیا ما پټه په ویښ نه کړه تا په کلمه لالیا څه درته وکړمه د وران وطن قصه لالیا نه پکې ورځ بې خطرې ده او نه شپه لالیا ویل یې منیره ستا قصې ډېرې دي نیمه شپه ده ویل یې منیره ستا قصې ډېرې دي نیمه شپه ده ویل یې منیره ستا قصې ډېرې دي نیمه شپه ده زه درنه لاړم ستا هم په مخه خلالیا زه درنه لاړم ستا هم په مخه خلالیا څه درته وکړمه د وران وطن قصه لالیا نه پکې ورځ بې خطرې ده او نه شپه لالیا څه درته وکړمه د وران وطن قصه لالیا وتې له دایرې نه یو نښتې په ټپه کې یو شیخ کاکا خفه نه شې مونږ په نشه کې یو برج خلیفه راته مسجد شیخ زاید ښکاري ستا موټر مو ووخو ګیر دې په لانجه کې یو ما پې مشکل جوړ بشي مونږ تاوان منو که نه یو دې په ویزه کې یو بل دې په کوټه کې یو راځئ چې زور یې وګورم چې څومره زورور دي رامخکې شئ د چا چا په سرونو کې چې ښکر دي د پیښې نه د چا خبره تیښته چرته کېږي زه غر یم که دا ځینې ځینې خلک زناور دي چې ماتې کوي هغه مرغۍ سرې مخو کې ګرځي د چتې څه مخوکه ده د چتې څه وزر دي دا ټول خلک په ما منافقت زده کول غواړي دا ټول خلک زما نه په رښتیا عمرور دي د قاري شیرباز دغه فرمایش نیمګړی غوندې پوره کوم او بیا بس کوم ها او خاورې دې بې ننګوله کړه خپله ځواني بابا تیره دې په اور کې کړه ټوله زندګي بابا و دې په خانه کې کړه هسې ملنګي بابا ما در باندې کېښودو نوم د لیوني بابا پس له یو غني ذاته دوه غنیان مې ډېر خوښ دي یو د شنغر غني بل اشرف غني بابا یو د شنغر غني بل اشرف غني بابا او بیا دې په جنګ ورانه که جوړ وطن دې پرېښودو اور وطن له لاړلې سوړ وطن دې پرېښودو وږې دې چرې نشي موړ وطن دې پرېښودو یو اړ افغانان دي دي او بیرته ارماني بابا یو د شنغر غني بل اشرف غني بابا یو د شنغر غني بل اشرف غني بابا نه اسکم خو اسکم سم لکه اوبه اسکم ښه په دې پوهېږم ښه نه دي خو ښه اسکم تا دې الله نه وژني ستا په ژوندانه اسکم څه بلا تراخه دي خو
څه خواږه خواږه اسکم ټوکې نه دي شعر لیکل وینې دي د زړه اسکم ډېره مننه